په لوړو ژورو هغه ولسوالۍ ته سفر کوو چې کلونه کلونه د رسنیو له سترګو پناه وه. د دنګو غرو په تاترو کې پرته هغه ولسوالي چې په تېرو 20 کلونو کې هیڅ ډول پراختیايي پروژې پکې نه دي عملي شوي او د تېرې ادارې چارواکو ورته بیخي سر نه دی ورښکاره کړی. په واورو د پوښل شوو درو له څوکو تېرېږو او د خلکو له سترګو پناه ولسوالۍ انځور درته وړاندې کوو. دا اجرستان ولسوالي ده. د غزني له مرکز څخه 2.5 کیلومتره لرې پرته ده. د دې ولسوالۍ هر لوري ته ځانګړې ښکلا موجوده ده، خو په تېرو 20 کلونو کې هیڅ ډول پراختیايي پروژې پکې نه دي عملي شوي. تازه په دې ولسوالۍ کې اسلامي امارت د لسګونه پراختیايي پروژو د عملي کولو تابع نیولې ده. دې ولسوالۍ ته ګڼو مسؤلینو سفر کړی دی. د غزني ولایت والي دغې ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال 30 کیلومتره هغه سړک ګټې اخیستنې ته وسپاره چې د اجرستان خلکو ګڼې ستونزې هوارې کړې. همدارنګه د دغه ولایت والي د اجرستان ولسونو ته د نورو پروژو د عملي کولو ډاډ ورکړ. ان شاء الله العزیز څومره مؤسسات وي هغه ټول موږ دې خاطر جلب کړي، خامخا به خپل کومکونه د خلکو سره کوي. نور چې د اسلامي امارت د مشرانو څومره خپل توان طاقت وي ان شاء الله العزیز تر حد الوصف پورې د خلکو ستونزې مشکلات مکمل حل کیږي. او شفاخانه مخکې کلینیک اوس په شفاخانه بدله شوې ده. د تعمیر پر رابطه هم ان شاء الله العزیز د روان پسرلي کې به کار وباندې شروع کیږي. د دې سړک د رغېدو چارې په 3 میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اجرستان ولسونو دا سړک ځکه مهم وګاڼه چې د غزني ولایت پورې یې اوږد مزل 3 ساعته رالنډ کړ. اجرستان ولسوالۍ دپاره چې ټولې د غرو په منځ کې پرته ولسوالۍ ده او له مرکز څخه زیاته لرې ده. نو د اجرستان دپاره عموم کې 3 لارې دي. 3 لارې چې دغه 2 سیوس موټرو تګ راتګ دغه لارې نه مخکې پکې کاوه چې هغه مرکز ولایت ته او د ګاونډیو ولسوالیو دپاره چې کله د خلک تلل نو په ډېر مشکل سره به تلل. د کوتلیخون د لارې په جوړېدو سره د اجرستان د خلکو هغه ضرورت اړتیاوې تقریبا 50% راکمې شولې. که چېرته اسلامي امارت د دغې لارې په جوړولو کې په راتلونکي کې هم پانګونه کوي او دلته پلچک جوړ کړي او دغه لاره چې نور هم ورغوي. نو د اجرستان د خلکو ستونزې د دغه لارې په ستراتیژیک هغه باندې ترانسپورټ په هغه باندې دغه لارې ان شاء الله د اجرستان د خلکو څه ناڅه مشکلات حل. دومره په تکلیف و اوس د خدای احسان ده الحمدلله ډېره ښه لار جوړه شوله. والي سره د خدای ښه وکړي الله دې ودان کې موږ ډېر تر راضي یو الحمدلله. اوس نو 3.5 ساعته لار لانډه شوله غزني ته الحمدلله. په دې پرمختللي عصر کې د دې ولسوالۍ ولسونه هم د مخابراتي شبکو څخه بې برخې پاتې وه. اوس مهال د اسلامي امارت له لوري په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پالې شوي او خلکو یې د اطلاعاتو په رسولو کې له ګڼو ستونزو سره خدای پاماني کړې ده. خوشحاله خو په داسې اندازه چې دغه یوه پایه راغلې ده دا ټول مخلوق دومره خوشحاله ده چې هر څه د غیر پسول د تلیفونونو لارې نه یو وخت به غرو ته تلو هلته به موږ تلیفونونه کول. خوشحاله به نو څنګه نه چې په کور کې تلیفون راته کېږي نو څنګه به خوشحاله نه. او د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله دلته پایې د برق پایې پایې فعاله شوې دي. روښه د اوامبیسیم پایې راته رالي مطلب انټرنیټ هم تر یوه اندازې پورې فعاله ده. مطلب موږ تر د اسلامي امارت نه ډېره مننه. سپینې رڼې او خوږې اوبه یې د سړي تاوجنه تنده له لرې ماتوي، خو له دې اوبو څخه د برېښنا د استفادې لپاره کار نه دی اخیستل شوی. اجرستان د اوبو له پلوه په ځان بسیا ولسوالي شمیرل کېږي، خو په تیر کې دا اوبه همداسې تلې. په تیرو 2 کلونو کې خلکو ته د روغتیا په برخه کې ځینې خدمات وړاندې شوي خو بسنه نه کوي ځکه دغه ولسوالي یو مجهز روغتون ته ضرورت لري. روغتیا پالان وایي د عاجل ناروغانو تداوي دلته ناممکنه ده او ډېر وخت په لاره کې عاجل ناروغان خپل ژوند بایلي. موږ یو سنګر کې یو کلینیک ته نو هغه سیده خدمات د جراحي په بخش کې وړاندې کوي. دلته سیده دا کلینیک سب سنټر ده. نو دلته ضرور دغه ده چې یو کلینیک پرمختللی کلینیک جوړ سي، پرسونل یې ډېر سي او همدارنګه د دوا برابر باندې یو خدمات ډېر سي. نو دا خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. که یو مریض بیخیږي خصوصا د ژمي په وختو کې لار بنده یي تر مرکز سنګر نه تر چکمک پورې او دغسې مثلا دغه لار په اوږدو کې مشکلات ډېري. نو موږ نسو کولی چې هغلته په وخت سره رسیدګي وکړي.
دا ولسوالي په تیر کې که څه هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وه خو بیا هم اتلو زړورو مجاهدینو ته یې په خپله غېږه کې ځای ورکړی. تلي زړور مجاهدینو د اشغالګرو پر خلاف له نورو مخکې د معرکې میدان ته ښکته شوي او د دین لپاره یې خپله ځواني قربان کړې چې اوس یې په مزارونو هسکې جنډې رپېږي. صاحب په دغه ځای کې خو مجاهدین ډېر وو، ښه په زیاته اندازه ډېر وو، خو خلکو دومره همکاري ورسره کوله چې حتی په کورو کې به یې ځای ورکړ چې د حکومت له خوا نه به ورور ټکان و، ځای به نه و. دومره همکاري یې ورسره کوله چې خپل کمکیان به ایسته کول، مجاهدو ته به یې ځای ورکاوه، ډوډۍ په دغه اندازه، پیسه په دغه اندازه، هر څه کومکونه یې ورسره کول. د اجرستان خلکو ته د تیرو 20 کلونو په پرتله په دغه 2 کلونو کې ښه خدمات وړاندې شوي. دولتي چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د ګڼو پراختیایي پروژو د عملي کولو خبر ورکړی دی. داسې ځایونه شته دلته خالي د توربین تړل غواړي او ناوه تقریبا اوس خو د خدای مهرباني، د خدای احسان ده، لارې را خلاصې دي، حکومت رسیدګي کولی شي، د خلکو سره ډېر کومکونه راځي د خلکو سره. او داسې د تعلیم په برخه کې دا خلک اوس دومره تعلیمونه ډېر شوي دي، یعنې په هر کلي کې اوس کورسونه شته، مدرسې شته، مکتوبونه شته. یعنې که درته وایم چې په هغلته خو په 10% دغه درسونه نه وو، مکتبونه نه وو، نه مدرسې وې. په سپینو واورو پوښل شوی اجرستان سپین یخي اوبه، ګڼې طبیعي زیرمې، د پراخه زراعتي ځمکو ترڅنګ ګڼې ناشنا کیسې لري خو لاس پړل غواړي. اجرستان ولسوالي یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو 20 کلونو کې هیڅ ډول پراختیایي پروژې پکې نه دي عملي شوي او د تیرې ادارې چارواکو خو ورته بیخي سر نه دی راښکاره کړی. دا ولسوالي د غزني ولایت له مرکز څخه 250 کیلومتره لرې پرته ده. اسلامي امارت په دې ولسوالۍ کې ځینې پراختیایي پروژې عملي کړي او ولس ته یې د نورو پروژو د عملي کولو ډاډ ورکړی. محمد عمران سرکوټوال، غزني، اجرستان ولسوالي.